پرمختګ په چټکۍ سره کوي سیالي بشپړي د کابل ښار سره شمالي وڅانګې له لارې د روان 1404 کال له پیل تر اوسه 100,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي. د دې وڅانګې عمومي مدیر وحید الله واحدي وایي چې په ورځني ډول شاوخوا 600 غوښتونکو ته په دې وڅانګه کې اړوند خدمتونه وړاندې کیږي. سره شمالي د الکترونیکي تذکرو د ویش څانګې له کال له پیل تر اوسه پورې تقریبا 100,000 شاوخوا مراجعینو ته د الکترونیکي تذکرو د ویش خدمات وړاندې کړي. ورځنی ډول 500 تر 600 پورې مراجعه کوي. ښاغلی واحدي همدارنګه زیاتوي چې مراجعینو ته د لا زیاتو اسانتیاوو په موخه په سرای شمالي کمپلکس کې د میوند بانک څانګه فعاله شوې او په کاري بهیر کې هم ځینې اسانتیاوې رامنځته شوې دي. مراجعینو د لا اسانتیا لپاره د میوند بانک څانګه پرانستل شوې ده چې د مرکز او د ریاست دواړو عواید په بانکي ډول باندې دولت خزانې ته تحویلوي. ضرورت نشته چې مراجعین بهر لاړ شي نورو څانګو ته مراجعه وکړي. بل مراجعینو ته د پروسیجر د اسانتیاو برخه کې موږ د تجدید فوټو برخه چې مخکې مراجعین ورسره سرګردانه وو هغه کولی شو اوس په مرکز کې اجرا کړو. ضرورت نشته چې هغوی موږ صفحه او نفوس مراجعو ته د تجدید فوټو لپاره ولیږو. یو بل مورد چې الله لفظ چې په اله لیکل شوی وي او د محمد لفظ چې په ماد لیکل شوی وي موږ کولی شو بغیر له دې چې مراجعین ولیږو د اسلام مراجعو ته همدلته ورته اجرا کړو. د الکترونیکي تذکرو وڅانګو مدیریتونو او ولایتي ریاستونو ته د طبیعت تذکرو ځینو اصلاحي صلاحیتونو په تفویض او په دې څانګو کې د میوند بانک څانګو په رامنځته کېدو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي او د وخت له ضایع کېدو پرته په اسانۍ سره اړوند خدمتونه ترلاسه کولی شي. محبت لا آزاد سره کوي